خیر راغلی، تاسو هم ستړي مه شئ. عبدالصمد صاحب، کومه جذبه وه، کوم احساس و چې دې پروګرام ته او د دومره لویې غونډې ته یې راوپارولې؟ دا د زړه محبت و چې موږ د متحده عرب اماراتو سره لرو، هغه احساس دی، هغه جذبه ده چې موږ په زړو کې د ډېر وخت نه په دغه جوړه شوې ده، خو د هغې اظهار وخت یا تر اوسه پورې نه و راغلی. خدای په قدرت داسې کړی و چې نن شپه موږ د دې محبت اظهار وکړو. متحده عرب اماراتو په ډېر لږ وخت کې د نړیوال کچ باندې ډېره لویه ترقي وکړه. موږ افغانان پښتانه د دې نه څه سبق حاصلولی؟ موږ دا سبق حاصلولی شو چې د افغانستان د خلاصون لاره چې ده هغه اتحاد او اتفاق ده. دغه دولت هم ډېر متفرقه امارتونه و، ډېر په مشکلاتو کې و، د بل چا د یرغل لاندې و، مګر چې کله د دوی د اشغال نه خلاص شول نو دوی دغه پرېکړه وکړه چې باید موږ متحد شو، یو دولت جوړ کړو، په اتحاد او اتفاق باندې خدای خوشحالیږي، ملت په ابادیږي. او نن موږ تاسو وینو چې دا وطن څومره آباد شوی دی، په دنیا کې څومره ریکارډ جوړ کړی دی. هر څوک دغه تمنا کوي چې دوبۍ ښار ته یو ور راشي، د دوبۍ وویني. دوبۍ دومره نوم جوړ شوی دی. او تاسو دلته چې پښتنو ته لاړئ د دې غونډې په حواله باندې، نو خلکو سره تعاون، مرسته، ډاډګیري نه ده وکړه؟ دا به زه په ډېر داسې افتخار درته ووایم چې موږ دغه خبره چې د خپلو افغانانو سره شریکه کړه، دوی ډېر په جذباتو په احساساتو کې راغلل او دا یې وویل چې دا وطن چې دی موږ دویم کور دی، باید موږ د دې وطن خوشحالۍ په ښه په شاندارو مراسمو لمانځو. او الحمدلله نن تاسو وینئ چې ډېر په غټه کچه افغانان راغلي دي، پښتانه راغلي دي، د ټول د امارات ګوټ نه هر ځای نه ځایونه رسول دي، ټولې نړۍ نه، د امریکا نه، د اروپ نه، د افغانستان نه، دا ټول خلک راغلي دي. په دا منظور راغلي دي چې د امارات سره خپل د محبت او د مینې اظهار وکړي. دا به اخري غونډه خوري که نه دینه بیا به هم کوو که نه؟ موږ تاسو به انشاءالله چې تاسو شمشاد وي او موږ انشاءالله دا غونډې به کوو، تاسو په تعاون سره به هر څه کېږي انشاءالله. دا کام به راپاسو، دا به را ژوندی کوو، او چا چې په موږ احسان کړی دی هغې ته به خوشحالۍ منځو. بلکل موږ احسان فراموشه نه یو. موږ دنیا ته باید دغه دې خبرې اظهار وکړو چې موږ هر وخت د چا چې موږ سره ښېګړه کړې دی، موږ سره احسان کړی دی، انشاءالله په سل او په زر واره به موږ ورګرځوو. کور مهدان ډېره مننه. تاسو نه مننه. ما سره د شمشاد ټلویزیون زموږ ډېر لوی مرستیال حاجي حبیب الرحمن امانزاده صاحب ولاړ دی.